جی ګرانو کتونکو ویلکم بیک یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو پروګرام د مشالونه د ام ټي وي مردان لخوا د مخلص تاسو په خدمت کې حاضر دی د ډیر قدرمن ډیر ښه مشر ستر مشر اغلی زمان بغدادي صاحب سره زموږ خبرې راته روانې دي او په خبرو تر کې هغوی نه مختلف تپوسونه موږ کوو چې کوم ځای کې ځای میلاویږي زه ترې پوښتنه کومه زمان بغدادي صاحب تاسو کار وکړو کار سټارټ شو بیا کور ته م رالی یا به یو ډیلو دا ګفټونه ورسره راغلل بیا لاړئ تاسو په دغه دوران کې ظاهره ده چې دوه درې نومونه زموږ د فلم انډسټرۍ داسې وو چې لکه آصف خان شو بدر منیر لالا شو الله دې وبخي بیدار بخت صاحب شو الله دې وبخي نعمت سرحدي لالا شو نو هغې په دغه وخت کې لکه راج کوو په پښتو فلم انډسټرۍ باندې بیا لکه ستاسو کرکټر د زیاتر به د ویلن وو دغه نه مخکې الریډي مخکې یو نعمت سرحدي موجود وو بالکل نو تاسو مرالې تاسو دا خواهش لکه خامخا سړي خواهش چې یاره دا نعمت سرحدي کوم کرکټر کې کاش په دې ځای زم ولاړ وی او بیا داسې یو وخت راشي چې بیا دغه کوم مین ویلن یې که نه هغه په زړه کې یره پیدا شي چې یاره دا سړی را باندې راونښېږي دی خو دوی ښه کار کوي نو داسې چېرته څه واقعه داسې ستاسو ذهن کې راغلي و چېرته دا وي یا ستاسو اوهو دا تاسو داسې سوال وکړو جي چې لکه په فلمونو کې خو دومره ویلنان دي د هر سړي خپل یو پرستار وي خپل کار وي خو زمونږ د پښتو کې دا شی ډېر زبردست و چې بل سړي ته به یې مخه نه ورکوله لکه ما نه اوس هم مشران یاران دوستان تپوسو کې اکثر راته وایي یا خو ستا زبردسته بنګله او دا به یې ګاډې به دي او پلانکې به دي که نه ما دا خو هر څه په نصیب میلاویږي دا ګاډې او بنګله خو د کار خبره تاسو وکړه نو زما دومره شوق و که نه چې زه د ویلن کرکټر وکړم ځان لا بالکل لکه زما دا شوق و نو ما یو فلم جوړ کړو د مردان یو کس و زولنۍ بالکل نو د هغې کهاني چې د هغه مرکزي خیال زما و لیکن کې چې صابر وسیم صاحب و درویش صاحب و دا ټول او ډایرکټر هم ما درویش صاحب اغوستی و ښه جي ښه ډېر نو هغې کې بدر صاحب ډېر زبردست کرکټر و ټایټل هغه یو ډاکو دی نو زولنۍ مونږ ښایو چې د سړي په کور کې تور سرې وي که نه نو د هغه په خپو کې زولنۍ وي بیا بیا څه نشي کولی هغه بیا ډېر هر کار په پام باندې کوي په احتیاط کوي هغه بیا نو که نه د کهاني دغه فلم ډېره ښه هغه د لور پیدا کېږي د هغه یو کرکټر داسې حساب سره خو هغه فلم کې ما مین کرکټر د نعمت سرحدي صاحب اغوستی خو ینګ یو د زوی کرکټر و هغه باندې ګانې وي و هغه ویلن ما خپله ځان باندې لیکلو چې دا به زه کوم او بل مونږ سره یو ینګ هیرو کرکټر و نو هغه ما شاهد خان باندې موجوده چې کوم شاهد خان دی دا موجوده شاهد خان صاحب نو دې وخت کې دوی والد صاحب لاله سردار خان صاحب الله دې وبخي امین ډېر ښکلی او ډېر ښایسته سړی او پروډوسر کیا بات ہے د کمال پروډوسر بالکل کمال پروډوسر بالکل او داسې چې به یو نو فیس ایکسپریشن به ستا وکتو چې ته څه وایې نو موږ داسې چکر لیم سټوډیو ته لاړو اتاج ته به ورشه که نه دوی جوړې پیسې پاتې دي نو پیسې خو چې ډبینګو کې فلم ختم شي سړی ورکوي که نه خو موږ چې به کار نه واسې به لاړو موږ لالا خو پیسې ورکوي نو هغه به وایي چې لا خو کار پاتې د کار بچي ورکه پیسې نو موږ له پیسې راکړې ډېر ښه ایم سټوډیو که نه داسې نو زولنۍ چې ما څنګه تیار کړو که نه نو هغه ما پروډوسر چې دی نو هغه سره 2 لاک روپۍ وي او فلم هغه وخت کې 16-17 لاک باندې جوړېدو او ښه نو ما په سټوډیو کې ډېر ښکلی وخت تېر کړی د میډم نورجیان صاحب چې ده د هغې زوی اچو د شانو سټوډیو مالک چې کوم دی نو زما ډېر ښه ملګری و صحیح ما تو زمان آپ کیوں فکر کرتے ہو کیمرے جتنا بھی ہے وہ اینڈ میں آپ پیسے دے دے شکور یو مټیریل هغه هم داسې بس موږ مړ هغه فلم ډزه هغه زولنۍ تیار شو نو اوس لالا له چې څوک راځي که نه چې 10,000 روپۍ دي هغه هم ول سټوډیو لیټر ورکوي نو دی ول هغه د جیب نه ورکوي داسې که نه لالي د دوی سره پروډکشن کوو هغه به لیکلې ټولو پیسې او دې کې د بدر صاحب 1,30,000 هغه وخت کې بدر صاحب اخیستې او بس موږ سره دا کاپریټ کړو چې موږ له به شوټینګ له راتلو وخت کې هغه ډېر زیات بیزي و ټایم اخیستل تاسو ما هغه وخت کې راتلی به که نه کتل به که نه نو ما له به ټایم راکړو ما دا فلم کې ډېر شوق سره به کار هم کو هغه 1,30,000 نو هغه له چې ما ته داسې وکتل نو هغه ورکړې
نعمت صاحب وو د ټولو داسې اخر کې زما داسې د 20,000 روپو لیټر چې ما داسې رکو داسې کړی وایي ځه ته خو به سلیما کې واخلې ځه جیب کې واچوړ ما موږ له د سلیما نه کې چې دا ډوراکې هم نه موږ کوچالو چې دا فلم هم لګی صحیح نو هغه فلم په 14 اګست باندې ولګېدو پارشد سینما کې پارشد سینما کې په 14 اګست د دې نه مخکې په 14 اګست فلم نه دی لګېدلی د دا لومبه فلم و لومبه فلم نو دا کریډټ هم ستا دوا د دې زمان بغدادي ته دی چې ستاسو فلم دا لومبه زول چې په 14 اګست لومبه فلم ریلیز شو هغه نه پس بیا دا ټرند شروع شو دا بیا ورسړي 14 اګست له فلم جوړو ټیک نو هغې نه پس نعمت صاحب لږ دغه شو د هغې نه پس چې دی نو دا زولني چې څنګه ریلیز شو که نه زه ډېر خوشحاله شوم فلم هم هیټ شو ما یې چل سو چل اوس به زمانه داسې حساب کتاب وي مړه ګورې به داسې چې سټوډیو ته لاړم نو چې یو ډایرکټر مخې راغی که نه نو ما زه به دلته سلام کړو نو هغه به رانه مخ واړو ډایرکټر ما درویش صاحب اغوستی یو ډایرکټر نو لکه خو له 7 ډایرکټران دي نو یو فلم له خو به یو ډایرکټر رالې که نه بل ډایرکټر به کار ختم شو هغه سین دوه چې به مې کول هغه ختم شو ما یې دا دی هلکه څه غټه ګناه وکړه چې تا فلم دغه کو ډېر سخت خفه شو دی کې جي د کلي نه ټلیفون ما پسې راغلو چې ستا ماشومه ډېره سخته ده او کلي ته راشه ما خو ډېرې سختې تېرې کړې کارونه هم نو خدای دې وبخي طارق شاه صاحب ته وایي ما ته خو داسې پرابلم دی ما ته وایي ما دا څه ته جیب ته لاس نو هغه وخت کې کرایه ډېرې لږ وي لکه دا 45 روپو دا سپین جیټس پتلل 45 روپو نو دې وخت کې لږه ترقي شوې داسې 100 خواوشه کرایي وه نو زه چې کلي ته رانو زما یو ماشوم و داسې په خبرو راغلی و وړې وړې خبرې شروع کړې وې ما د هغه بیماره وه دلته بیا ران دوستان داسې ځینې سړي ویلی شي ځینې نه شي ویلی یار ما وی بس څه به د سر خو ګوم خو چې داسې ما ډونډو لګو که نه نو زما یو دوست د سعودي نه راغلی و نو زه د هغه ځای ته لاړم نو هغه کور جوړو نو هغه زمان بغدادي ډېره غاړه راکړه او ډېر دا سټوډیو ته راځه موږ پښتنو خو بیا ډېر عزت کوو مردان خلک چې راشي یا پېښور کم ځای نو زما ډېر زیات عزت وکړو اوس زه لکه زه یم چې ده ته به وایي چې لږې پیسې راکړه نو وایي بس وکړو ټیک هغه ویل هم غواړي که نه بلکل نو ما ته نور ما خیر دی بس ذاتې غلی غونتې مې ورته ما یو 500 روپۍ پکار دي نو هغه ته کوم چې 15,000 پکار دي 15,000 به هم راکولې خو ما وی چې دا 500 ورته وایاست نه چې درنه کې هغه 500 داسې راکړه چې 500 روپۍ زه رالم هغه ماشوم دلته یو هسپتال لیده د وړو هسپتال لید طارق هسپتال لیکو څه شی دی ښه جي او هغه هلته مې چې ماشومه بوتله نو هغه څه ټسټونه میسټونه به دغه ماشوم علاج کو هغه ماشومې چې دی نو هغې ښېګړه نه کېږي رو هغه سخته کې روانه ده بس ما سره خو پیسې هم ختم شو چې اوس خدای پاکه زه څه وکړم نو زه بیا د دې سړي ځای ته لاړم سعودي والا ما ته زمان صاحب خیر دی ما خیر دی ما یاره دلته دا خلک دا دیاړي میاړي کوي موږ هم دلته دیاړي کوو که نه ما ته دا زمان صاحب څه ما ته د پیسو ډېر سخت ضرورت دی زه به تا نه خو غواړم نه ته زما دغه نه او ستا خوښه ده نو بس ما بل ځای ته لاس کړو دیاړي مې شروع کړه 3-4 ورځې دیاړي مې وکړو د ماشوم مې داسې معمولي ټریټمنټ کوم د علاج خو هغې ښېګړه نه کېږي یو ورځ راته مزدور نیغ شو ما ته یې منډه د بار نه خښتې راوړه ما یې به زه دیاړي کوم خو زه انډور کوم آوټډور نه کوم ما خلک پېژني نو هغه داسې شټل غوندې سړی و هغه چېرته فلمونه هم نو کتلي که نه هغه به دا خلک داسې عزت کوي دا به د هغوی نو ما ته وایي منډور دی نه پېژنم خو دلته نو د ما د شر شروع شو دی کې زما دا دوست راغی وایي څه چغې م شروع کړي دي هغه ته وایي هغه وایي زه ورته یم چې یار دغه شان ښکلې دا اوس د الله تعالی رحمت هم شروع شو دې ته رحمت وایي که نه بلکل نو بس ما ورته یې وروره بس داسې کار دی دا کوي بس هغه زه کوادې ته وخېجولم وایي دا خښته کیچ کوه خښته یې وپېره مې خوله بس کړه خو بیا مې کیچ زده کړو هغه کارونه خو زما هغه ماشومه چې زه ورځ په ورځ سختېدم یو پیره داسې سخت اخیري او دغه چې ما هسپتال ته بوتله نو بس هغه یو پرچي و هغه وخت کې ما پرچي ولیکلو نرس و هغه ماشومه به اوس دا نرس ګوري او دا سخته کې ده
او ما ته هغه نرس ما دا ماشوم خو ډېره سخت ده ما ته یو منټ نو چې ما داسې د هغې کټ ته وکتل نو د هغې سلګۍ شروع وې نو هغه وله په خپو د پوزه کې نو ما یې راته اوس لرې کړې نو دا مې اوریجنل بیا هلته هسپتال کې ما الله مینه ته وویه بچې چې پلار مې ډېر غریب په چغو چغو مې وویل اوریجنل ګیله مې نه ده کړې د الله نه دا خو مونږ ټول د الله یو دی خو به ځو دا خو لار ده زموږ دا خو الله تعالی یو امتحان خو هغه ما وکتل چې د انډسټرۍ خبره تا وکړه انډسټرۍ کې زموږ ګورې داسې خلک ومو چې هغوی به ته مخکې نه پرېښودې صحیح لکه ما سره دا ډېر شوي نومونه نالو خفه کېږي دا خلک ژوندین دي پکې بس هغوی اوس نشته اوس خو ستا مخکې دي هر څه خو دیو خلکو نه دي کړي نو ما په خیال څلور فلمونه مین ویلن کرکټر یې کړي دي څلور لکه یو مې کړی دی د قدرت شان دا زمونږ ګل اکبر افریدي صاحب د هغې پروډوسر او یو مې خدای دې وبخښي انور خان لالا مړ فلم کې نیامه صاحب خو ټایټل کرکټر چې نو زوړ ګناهګار زما و هغې کې زه ینګ ول کرکټر کوم دا نیامه سردي صاحب بیا زما زوی وي هغه فلم هم ډېر ښه تللی و یو دا مرتضی یو ډایرکټر و هغه یو فلم جوړ کړی خو هغه فلم لږ کہانی دغه کمزور و خو هغه فلم کې زما ټایټل کرکټر و د وخت فرعون بیا فلم ما تماشبین فلم کې ما ډېر زبردست ایکشن کړو په تماشبین فلم کې زما د پوډري کرکټر و زما چې دا ماشوم مړه شو چې بیا زه سټوډیو ته لاړم نو زه بیا ما د تماشبین کہانی دغه کړو دی کې د پوډري کرکټر هغه ماشومه پورا کہانی دغه خو هغه بیا وخت داسې وښوله چې هغه پروډوسر په خپله ووي چې زما ویلن نی نو هغه زمان بغدادي به وي بس زما هغه زړه ته هغه دغه وکتل الله تعالی چې تو زه بیا دا هم کولی شم چې دې کې تا اغوستی چې لیونی خان به طور نیمه سردي او دا لیونی خان به زمان بغدادي کوي زبردست ډېر بېنیازه باچا دی د الله تعالی نه بچرې چې دی نو ناامیده کېږي نه او موږ ټول د الله یو هغه دا امتحانونه دي سخت خو زمونږ نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم هم تېرې کړي دي ښه خلکو اصحابو پیغمبرانو نو هغې پسې ډېر ښه لار راځي او زما جي بله یو خبره ده چې کم سړی 15 وخته لمونځ کوي پابندۍ سره نو د ده رزق به تنګي نه وي دا د ازمیښو کې خلک رزق به ورپسې منډې وي دا جي زمونږ اوس کال په کال فلم دی څوک هم راوغواړي څوک هم راوغواړي دې فلمونه اکثر زه پکې یو کم دا شاهد خان نیم راغواړي هغه د والد صاحب هغه سترګې دي بس خدای دې ولا عزت ورکړي زموږ خیال ساتي ډېر کسان وایي مړه زمان بغدادي راغواړو دلته به اوس هغه له یو 100,000 ورکوو دلته به هوټل کې کمره ملو خو بس دا به والي زموږ خپل دوستان ورته وایي مړه دا اردو کې به دی وایي زه به له ډبینګ هسې وکړم نو بیا ولا اکثر هغه ډبینګ وکړي موږ پروا نه ساتو خو د الله تعالی ډېر لوی کرم د دومره عزت دی چې دا زموږ لپاره ډېر د عزت خبره ده چې تا ځای په ځای تپوس کوو چې د زبان بغدادي ځای کوم ځای دی دا موږ دپاره ډېره غټه خبره ده بالکل جی بالکل کتونکو زمان بغدادي له لاسه زمونږ ښایسته خبر روانې دي یو وړه غوندې دمه باخلو هغې نه پس چې بیا راځو که خیري بیا به خپله مرکه راټولو خبرې دومره زیاتې دي او دومره خوندورې دي قسم دی که ظلم تې کېږي خو بس زمونږ سره اوسئ چېرته ځئ مخه کتونکو یو ځل بیا هرکلي پروګرام د مشالونه او زم تاسو قرباني مخلص او زموږ سره ملمه زمان بغدادي لاله دغه سره خبر زموږ روانې دي ډېر خبر د فلم انډستری وشو لاله دا راته وایي چې ډېر زیات ډبینګونه ستاسو اوس موږ ته پته لګي چې کوم فلمونه موږ ګورو په دې چینلو باندې فلمونه چلیږي یا موږ چېرته یوټیوب باندې راوړو فلم څومره فلمونه چې دي پای کې ستاسو ډبینګ دی ستاسو اواز اوس موږ پیژنو چېرې دا زمان بغدادي صاحب اواز دی دا د عمران اواز دی دا چې کوم دی د فلاني اواز دی دا فلاني اواز دی دا اوازونه اوس موږ ته پته ولګېده که نه چې دا ستاسو څومره ډېر کار تاسو کړی دا ډبینګ ډېر ګران نه دی پر سړي نو مونږ لکه څومره ډبینګونه چې کوو دا اردو سپیکینګ خلک دی لکه د پښتون سړي ډبینګ مونږ ډېره اعلی اسانه باندې نه کوو مونږ هغوی ته وایو چې بهی د هغه پښتو ویلې د هغه راوغواړئ
نو بیا هغه فون میلاو کوي نو هغه وایي جی زه درتلی نشم او دا ډبینګ وکړه نو بیا کوو کنې ډېر غټ جرم دی د بل ډبینګ مونږ نه کوو صحیح د سټوډیو کې یونین هم داسې دی چې ډبینګ به نه کوي لکه دې پورې دا ټانګه بختیار صاحب زمونږ ډېر ښه آرټسټ و هغه ډېر سخت بیمار شو جی دا میډم شهناز یو فلم و هغې کې د هغه ویلن کرکټر کړو نو د هغه ډبینګ چې دی نو هغه ټیمپو هر څه ما جوړول نو هغه وایي ما ته وایي چې ډبینګ وکړه ما چې هغه څو پورې کلیر شوي نه وي نو لالا زمان د لالا سودیر د زوی نوم دی که نه زمان نو هغه ډېر ښه دوست و نو بیا هغه فون میلاو کړو نو بختیار ما ته اجازت راکړو نو بیا د هغه فلم کې ما ډبینګ کړی نو هغه فلم چې ته ګورې نو ته دا نشې ویلی چې دا ډبینګ چا کړی دی د هغې یو ډایلاګ تاسو ته یاد دی چې بختیار ټانګه په انداز کې تاسو وایي لکه هغه ما هغه داسې چې کسان راشي نو ورته دا تاسو تر اوسه پورې چې داسې راغلی نو د هغې نه بس خو ستاسو مرګ پکارو و د دنیا نالت چوپتیازو شه دا هغه زبردست بالکل سیم هم دغه په شان اواز لکه دا خو هغه نور ما میک ته که نه دا خو تاسو وینو بیا لکه موږ جوړو چې بھائی ما د نعمت صاحب هم ډبینګ کړو نو بیا هغه راته داسې وي او یار زمان مونږ لا ژوندي وو تو ما تاسو وی کراچۍ ته تللی وو لکه پنجابي یو فلم هغه کې ډبینګ نو ما د نعمت صاحب کړو لکه د نعمت صاحب خو زه ډېر پرستار هم یم هغه تاسو څنګه کړی هغې یو ډایلاګ نعمت صاحب کړم ودرېږه ولې ته ما نه پېژنې زه د دې علاقې دومره غټ خان یم چې د دنیا یو کس هم مخې لار نشي راتلی او چې څوک راغلو او زما خپل اواز چې دی که نه زما خپل اواز کې هغه خپل دغه دی او ولې ته ما نه پېژنې څه ته هم جوړې د مرګ نه ویرېدې پلاره وایي سړی چې بوډا شي نو د مرګ په سودا شي دا نعمت صاحب ته وایم فلم کې تاسو وایي هغه فلم د ما په خیال تاسو لیکلو هم کړي وو د نسیم صاحب فلم او جی او کومندان غالبا بالکل دا کار دی دا خو ډېر د شوق کار دی که نه صحیح خبره جی بالکل دا خو ډېر غټې خبرې دا ستاسو خو د فلم سفر 15 کالو باندې اوږد سفر دی که نه جی دا پس بیا یو وخت داسې راغی چې ستاسو یو بچنګی یو ماشوم پیدا شو بیا را زلمی شو بلکې زلمی نه شو نو ماغه شان ماشوم او دومره ښه کار هغه شروع کړ چې دنیا دغه پرستار شوه نو هغه څنګه لکه دې طرف ته څنګه راغی تاسو ورته ګایډ کړ چې یاره تکړه شه بچی بس همدا لار ټیک ده علي زمان دا چې داسې کار وشو چې دا مونږ چې دا فلم جوړو تماشبین نو دې کې دوه بچپنې وې یو پکې د اصف خان صاحب و او یو دغه بدر صاحب نو بدر صاحب بچپنه لږ لوی نو د درویش صاحب زوی نن سبا ډېر غټ افسر دی عادل هغه نوم او زما دا زوی چې دی نو هغه وخت کې په خبرو باندې بس کولې شو داسې وړې خبرې کولې او د اصف خان صاحب والا بچپنه ده وکړه نو ډایلاګ هم نو خو هغه بس شاټونه ماټونه کله په اوږی کله پټو ته راځي داسې حساب کتاب د هغې نه پس ما یو ډرامه جي شوق و چې زه دا ډرامه ایز ا ډایرکټر جوړه کړم په سی ډي کې دغه وخت سی ډي راغلی وه که نه دنیا مې ستا سنما دا فلم وروسته جوړ شوی ډرامه زما مخکې وه نو د هغې سټوري داسې وه چې مین کرکټر د هغې و نو هغه یو بوډا سړی دی د واده عمر پې تیر دی او د جینۍ سره مینه کوي په جینۍ باندې مین دی او دا داسې مستانه ټایپ دی نو ما دا منتظر صاحب زموږ فلمونو کې چې کار کوي بالکل زبردست د هغې دپاره دې ما سلیکټ کړو چې ما یې ده باندې دا کرکټر وکړم نو د چارخۍ دلته مردان ته راغلو دا تاسو چې وختي په ګاډي کې راوستی دغه خلک دیو دغه ځای کې تاسو کار کړی نو هغه باندې هغه کرکټر ما وکړو نو هغه ډېر ښه سجاو شو خو د هغه د زوی یو کرکټر و نو هغه ما علي زمان باندې و نو هغه ډرامه چې کوم وخت کې جي ریلیز شوله که نه نو هغې کې هغه ډرامه خو ډېره خلکو خوښه کړه خو هغې کې زیات اپریشیټ چې دی د علي زمان هغه کرکټر شو کرکټر پکې ډېر زوردار د منتظر صاحب و خو ماشومان دا شیزونه ډېر ګوري بس هغه ډېر اپریشیټ شو هغه ما لکه دا خو هغه وایي ما موته او بیا دې موته ما اوس خو لکه سکول غواړي نو ما سره یو سټوري ذهن کې وه ستړی ژوند نو هغه سولو ما غیرو واغستو هغه کار کو په هغې کې
هغه ډرامه چې ما ایډیټ کړله نو ما نشتر آباد ته یوړله نو پیله چې دی نو ما ته میلاو شو جي دا مسافر سی ډي نو دلته مې دا ورکړو هغه کې دا نادر صاحب هم ناست و هغو کې فلمونه شروع کړو ما جي دا ټیلر لږ تاسو وګورئ چې ټیلر داسې ولګو نو هغه ټول خلک ټي وي ته ګوري هغه ګاګ چې هغه هم ټي وي ته ګوري دی کې ما د موټر یو شیشه هم اوریجنل ما ته کړی موږ فلمي خلکو کار ډېر شوق سره کوو هغه له مې 500 روپۍ ورکړی نو هغه سترګې ناړې یو دا ګوري ما ویل لکه ډرامه خو دوی ډېره په شوق سره وکته نه خرڅېږي غم مه کوه بس چې هغه ټیلر یې وکتو که نه د ډرامې داسې راوښ کو نو ما د هغه ککورې داسې راکړو لکه یو څیز خاشېلې دې کې د مارکیټ څوک نشته نو بل چې دی نو هلته د ما سی ډي والا دی هغه اوس تبلیغ کې تللی ډېر ښه نوم و بری دوکان و دا اوس چې ډایرکټر دی فلم کې دا ورسره پارټنر و مړه نیم اوس ذهن کې نوم نه راځي د هغه دوکان ته لاړو په ما روټۍ موټۍ مو خوړه هغه ته مې هغه ورکړو چې ټیلر یې وکتو نو هغه ما ته په جواب کې وایي چې ته بن هور فلم جوړ کړې دا د انګلیش یو فلم دی بن هور دې کې په یو ټانګه باندې شپږ اسونه تړلي دي او اوریجنل په دې کې یو کس په دې چیز کې مړو دا اسونو دا ډېر غټ فلم و انګلیش فلم او دا پښتنو هم ډېر کتو هغه فلم کهاني هم ډېره ښه وه وایي چې تا هغه هم جوړ کړو د مارکیټ پکې څوک نه وي نو لکه زموږ مارکیټ کې هغه وخت کې لکه د جهانګیر صاحب ډرامې به ډېرې خرڅېدې که نه زه پوه شوم نو ما یار زموږ خو دومره اوس نه کېږي دا چا خبره په 30-25 هزار خو ما دا ډرامه جوړه کړې ده او چې 500,000 جهانګیر له ورکوم دا به کومه ته زه به داسې کوم بیا نو بس هغه زه راووتم نو هغه پروډوسر زما امیر دا په پنډۍ کې دی دا هم ډېر ښه زبردست هلک دی ګلزار دی ګلزار رور ګلزار ډېر نیازبین رور دی دا موږ سره ډېر کار کړی جی امیر ډېر ښه خلک دی موږ چې لاړ شو زموږ ډېر عزت کوي فنکارانو ډېر عزت څومره فنکاران چې هلته ځي که نه ډېر عزت والا خلک دی هغه ته غوسه شو ما ته استاد جي تاسو غوسه کېږي مړه وایي راشه ته بس زه لاړم هلته هغه یو 2000 کاپۍ وښکلې او په موټر کې کېنولم چې رالو بس مردان کې مې 1000 کاپۍ ورکړو دا پوسټر هم ډېر غټ جوړ کړو ستړی ژوند او چې په سوات ته لاړو بس یو دوکان دی هغه سره خبره کوو موږ نو 500 کاپۍ به والې هغه سی ډي دوکان مو په پنډۍ کې بس ډرامې راکړو څه به دغه هغه پوره کار شروع شو موږ ټیک بل کس راغی وایي 500 مال راکړه هغه ته طالب ولې 500 که زر به ظالم ته به بیا مانالې هغه جګړه شروع هغې کې مونږ دا یو ګانه کړو د اوسني څنګه لکان دي نو هغه شهر د سوات و هغه ګانه ما ډېر ښه پکچرایز کړې وه د سردریاب کې ماشومانو پکې که نه ماشوم دلیپ کمار صاحب ویلي دي چې د دې 2 کسانو نه به ډېره یره کې یو ماشوم چې هغه څه ټایم هم داسې اکټینګ کولی شي چې خلک ورته ډېر داسې وګوري خلک د هغه نه متاثره شي او یا زناور هغه که نه نو هغه اکټینګ د هغه ماشومانو خلکو دومره خو کړی ولي زمان خو پکې ټیټل کرکټر هم هغه ډرامه موږ هلته ورکړه نو زمونږ د سوات یو بل اکټر په فلم نیم کې هم کار کړی خو ډرامو کې هغه ډېر پاپولر سیلی د هغه نوم او د سوات والله دی وبخې مړ دی خواخینګور ډرامې به غوبل د خواخینګور ډېرې ډرامې هغه سوات کې د هغه ډرامې نو هغه ټلیفون د هغه د شپې راغی ماسخوتن ما ته وایي ابۍ زوی دا څه چل کړی دی وایي تا خو ډېر کار خراب کړی ما څه چلو شو وایي دا ما هغه ډرامه د بازار کې میلادي کې چې نه وایي دومره خلک یې وړي او زما د طرفه مبارک شو نو ډېر خوشحاله شوم هلکه ډرامه دې هیټ شوله ډېر زیات خوشحاله شوم زه ډرامه خو هیټ شوله بیا زمونږ پنډۍ ته هغوی سوال جواب کړو پېښور والا نو بیا پنډۍ والا ډرامه ورکړه ستړی ژوند زما ډرامه دومره هیټ شوله چې بیا څومره پروډوسر پرمان عمردی صاحب تاسو مخکې څومره کار عمر سره کړی ډېر ښه سړی دی ډېر زبردست سړی دی ما به پرمان صاحب خفه کېږي به نه ما ته به ټولې پیسې مخکې راکړې چې زه جیب کې واچوم نو بیا د علي زمان ټول ډیټونه تا سره دي هغه به وایي چې ټیک ده نو ما ته څو پیسې ما یې دا نیم جهانګیر دی دې وخت کې نیمې پیسې به د جهانګیر صاحب چې څه دي هغه راکړې نو هغوی به ما ته پیسې راکولې او د علي زمان دومره زور دغه چې هغه سره به په ډرامه کې یو هیروین کار وکړو نو چې داسې ورته تا کتل نو هغه به هغه د هغه د نیا په ځای لګېده دومره به د هغې عمر خو هغه ډرامه به سوپر هیټ ځکه وه چې هغه کار به داسې مونږ لیکلی و که نه چې هغه هیروین به هم پکې ښه لګېده
او کلچر کې پښتو کې باغې کې یو نو هغه علي زمان بیا کار داسې شروع شو کنه چې بس هغه بیا مونږ ډېر خوشاله کړو او هغه ډرامې په وجه باندې بیا علي زمان چې دی نو واده مو کو خیر بالکل. نو لکه علي زمان دا سفر شروع شو ډرامې په بچپن کې ماشوم او حقیقت خبره چې کتونکي یا کو څومره خلکو کتلی نو د حقیقت نه مخ نه جوړول پکار هغه چې کوم کار کړي نو داسې ماشوم بیا ما بل چرته ونی نه بل پیدا شو او زما خیال نه راځي کنه داسې ټیلنټډ ماشوم پیدا شي. نو کور کې مور خو به سویل نه چیرې دا تا په کې څوک چې اوس د ماشوم هم دې طرف تر واړو نو دا جی اوس لکه ډېر زموږ انډسټری کې ډېر کسان داسې چې هم مې بای څوک بولدي بای فلم نه مې کیا دیا بولی فلم موږ فلم خو موږ له ډېر لوی عزت جرا کړی دی ډلوي نوم لوی عزت دومره لوی عزت لکه اوس زما کلي کې داسې کسان دي چې هغه په مانه ډېر ښه دي د هغوی جایداد هر څه شته خو د هغوی دومره پهچان نشته لکه هغه زمان بغدادي چې یو موږ چېرته د چا واده له لاړ شو یا چېرته په لاره ځو هغه بل وایي چې خفه کېږئ نه نو موږ په څه خفه کېږو موږ خو پیسې نه غواړو چې خفه کېږو یو تصویر جوړو موږ وایي لس خو جوړ کړه دې عوامو سره خو زموږ دومره مینه ده ولې چې دا عوام موږ خوښوي منم نو موږ عوام خوښوو زه ورته یم ولې نه هر وخت دی تابعدار عوام خو عوام دي کنه چې عوام مونږ خوښوي نو مونږ به بیا مخکې روان یو کنه چې اوس عوام دې نه خوښوي دا ډایرکټران چې عوام وګوري نو دوی په څلو ورننوځي پټ شي دی پټېدل نه دي پکار بای تاسو له عوام زمونږ خو هر څه په عوامو دي کنه همدې خلکو له خلک کار کوي کنه دې خلکو له مونږ کار کوو کنه او دا خو دومره ښکلي خلک د پښتانه خلک دي په لکه په پاکستان کې د پاکستان نه بار نو دوی ته زمونږ ډېر ډېر سلامونه دا خو ډېر ښکلي خلک دي مونږ ګوري دا غټه خبره ده دي دا راته وایي چې په دې فلم انډسټري کې کومه یو داسې واقعه ده چې ستاسو نه هېرېدونکې ده تر نن ساعته پورې تاسو نه ده هېره کړې په 15 کاله کې داسې څه واقعه ستاسو ذهن کې شته چې داسې یو چل تاسو سره شوي هو ډېر زبردسته د الله تعالی دې وبخي زمونږ هیروین یاسمین خان هغه به هر وخت د هلکانو جامې هغې اچولې او هغې داسې وخت به تېرو که نه چې څومره د هغې آرټسټان لکه د یو ملګري د ملګري غوندې کې داسې که نه چې یو ملګري د هغې داسې نو هغه یو ورځ ما ته وایي چې بی څنګه چل دی دا ولې ته دومره خفه یې ما یې خفه مونږ په دې یاره چې خو کارونه مارونه هم نشته وو څه وسو کار نو ما ته ولې کارونه نشته ما یې څه وایي ما اوس فلم شروع کوم هغې کې خو د ډېر زبردست کرکټر دی خو داسې جیب ته لاس کړ نو ایډوانس یې راله راکړه زه ډېر زیات خوشحاله شوم ما چې بی لکه لاهور وی لاهور نور راوړه هلته چې وخت دی که نه نو او تاسو ته مې چې څوک هم لاهور ته دی او سیر له دی که نه نو پیسې ځان سره وړی غواړي چې پیسې سره نه بیا هېڅ هم نشته بالکل نو هغه ډېر زبردسته ښځه وه هغه واقعه چې یو قسم له بل زموږ سره ژوند کې یو بله واقعه شوې وه د کالدرې ته موږ راغلي وو نو زما یو دوست دی ټي وي کې هم کار کړی دی نو هغه څه زه لاړ شم هغه سره یو جیپ دی ما ته وایي ځکه نه ما ته هغه وایي ماما زه چکر ولګو بس موږ لاړو نو سالګیرو یو ځای دی دا ګلخان زموږ یو آرټسټ دی دلته اوسي هغه پسې به ځو که خیري ګلخان تاسو به راسره ځئ ولې نه خامخا نو سالګیرو یو ځای دی نو چې هلته زه لاړم نو داسې ګاڼی ده د ګنو دغه دی لکه دا دغه دی اوس کلي غوندې ماحول دی نو هلته له تاسې لس 15 کسان ناست دي نو موږ لاړو نو دا خو خان دی د خپل دغه دا خو بیاګان دي یو قسم له د ایاز دي ټول ورته پاسې دی هلته ځمکې هم دي مونږ کېناستو نو یو بوډا را پاسېدو هغه بوډا ورته وایي چې بس راغلی خو زما دا خبره واوره په خپل کلي کې ماله کنډر وګوره نو موږ پښتانه په دې پوهېږي چې کنډر څه ته وایي لکه کور راله وګوره که نه نو ما ته وایي زمان صاحب ته دا اورېدې سړي وي چې ماله کور وګوره ما نه وایي دی لکه دا ټول جایداد د دې ده چې موږ ناست یو نو ما ورته ولې دله کور وګوري وایي یاره بس بچي مې د مور او پلار سره خفه دي د مور او پلار نه بیلیږم ما یې لکه ته دومره سپین ګیرې او د مور او پلار نه بیلیږي مور او پلار نه څوک نه بیلیږي داسې په پولې یو بل بوډا روان هغه د نه هم زیات عمر کې و بل ما ته وایي چې دا د مشر رور دی موږ خو داسې کلاو میدان کې ناست یو ما یې داسې څه نوم دی نو هغه یې پلان کې د دې واقعه لږ ډېر وښه شو ښه جي نو ما هغه ته یې لکه پلان کې نو هغه داسې کړلو بس راغی
نو ما له غاړه راکړه لاس یې میلاو کړو زما سپلو ته هم ګوري بر هم ګوري چې دا څوک دی چې ما ته نوم واخیستو نوم مې واغستو زه یې نه پېژنم ما کېناستو ما یې دا رور خو ډېر سپینګیری دی او ته د هغه نه زیات سپینګیری ستاسو مور او پلار ژوندي دي یا شکر دی ژوندي دي نو ما یې هغه به څونه زغوی پوي او ما ستا دا رور چې دی نو په دې عمر کې د مور او پلار نه بیلیږي وایي خانه وایي 3 جرګې مې پې کړي دي او د دې روغه نه کېږي د دې روغه به خدای کوي نو بس ما ته دا چې خدای کوي یو جلال غوندې راته راغی چې دوی خدای کوي نو ما خدای خو روغه کوي ما داسې اسمان ته وکتل او د هغې نه داسې ښکته راتلم او همدې بوډا ته پلار نه چې بیلیږي بچې ته چې ورکوټې وې نو ما به د ګوتې نه نیولې وې او کله چې به ستړې شوې نو ما به په غېږ کړې ته به مې په غېږ کې بچې ویده شوې ما به لاس نه خوځو ما به وې چې بچې چېرته د کچه خوبه بیدار نه شي خو نن چې د بېلتون کمله ته تا زما کټله وه نو زما د ټول عمر خوبونه دې وتښتو زه خو نارینه یم زه ستا بېلتون برداشت کولی شم خو نیکبخته ورشه مور د خپل لوسې د غېږ سره نیولې وي او په چغو چغو جاړي چې مه بېلوه زما له زما لوسې مه بېلوئ کور نه مه ځئ کور کې پاتې شي او کله د په چغو شو کور ته منډې کړې زه خو ډېر څه خو یېرېدم میا سره ښځم لکې زما نه ستا هم خیر نشته په دې کلي کې ورور ته مې ورمنډه که څه نقصان ونه کړي وایي دومره نر نه دی چې لاړو مور او پلار له پخپو پرېوتو مور او پلار نه معافي وغوښته مې الله اکبر او دلته دا خلک نه دي ما خو دا اکټینګ نو زه خو واسکټر راوستم نو دا ټول اوس پیسې زما جیب کې اچوي نو ما لاس نور هم داسې کړم ما اوس پیسې چې زه انعام دی نو جیب کې راله پیسې دی خو اندې خو هلته چاندم ډېره راجمع شوم ما خو نه خو راچولې ما خو ورته نه پوه شو بلکل زه دا ستا د دې اکټینګ اکټر سړی خو بیا دا خو دا اکټر چې دی که نه دا خو الله اکبر زبردست سوچه مینه وي زبردست سوچه د الله سره سوچه مینه د ملګرو سره سوچه مینه او د خپل عوام سره سوچه مینه ډېره زیاته مننه ستاسو سره خبرو ستاسو سره مرکې ستاسو سره انټروی ډېر زیات خوند وکړو او دا به کتونکو ته به دا پته لګېدلې وي چې زمان بغدادي صاحب څومره رښتونی څومره حقیقت پسند او څومره ښکلی سړی دی بهر نه ورته مه ګورئ بهر به واسکټ زوړي جامې به خیرني لاس به نه انځلي خو دننه چې کوم دی دننه زړه بالکل صفا بالکل کلیر بالکل د صدق نه ډک او داسې خلک نن سبا ډېر کم دي څنګه چې زمان بغدادي صاحب دی ښایسته خبرې سره وشوې الله هم خوشحاله کړه الله مباد لره الله په خپل امان مهرباني ډېر مننه السلام علیکم خوشحاله اوسئ جی ګرانو کتونکو دا زمونږ هغه ستر مشر زمونږ هغه اداکار زمونږ هنرمند زمان بغدادي صاحب چې نن سبا په بغداد کې میشته دی دلته لګیا دی خپل یو کور آبادۍ لګیا دی او کارونه هم زمونږ تاسو ټول ته پته ده زمونږ ټول آرټسټانو دغه شان کارونه دي ټول قسم دی هسې ناست دي نه په ټلویزیون کې کار شته نه په فلم کې کار شته هغه سیډي خو ختمه شوه دا خلک ورپسې لګېدلي وو د خلکو د نظره کړه دغه سترګو واخیسته او ختمه شوه که څومره هنرمند دی که هغه هر څوک دی جهانګیره پورې دا دی لکه مطلب دی چې خو هغې داسې دي چې هغې خو بیا هم تعلقونه شته دی څوک په لاهور کې دي څوک په کراچۍ کې دي چېرته نه چېرته بیزي وي خو زمونږ غونډه کې د خلک چې کوم دي د زمان بغدادي صاحب غوندې خلک چې کوم دي نو هغوی خوارن هسې ناستې دي کار نشته نو الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي دغه شان ملګري موږ رامخې ته کوو چې ټیلنټډ خلک دي د خدای نیکبختانو دې خلکو نه کار واخلئ په دوی باندې ډایرکشن یې وکړئ په دوی باندې کرکټر یې وکړئ راشئ دې ته خپل پیمنټ وکړئ د دې به هم کار رواني ستاسو به هم کار رواني انشاءالله دا تاسو سره په دې مردان کې اوسېږي په دې بغداد کې اوسېږي دغه چارساده ده دغه پېښور دی او دا مردان دی او دغه سوات دی زموږ ټول کار هم په دې سرکل کې کېږي لرې نه دی نو دا ټول موږ ټول اداکاران هنرمندان د یو لاس ګوتې یو موږ د یو بل نه بالکل بیل نه یو
چې څوک منګه غواړي منګه غلا چې څوک یو قدم را مخکې کیږي منګ ولا 2 قدم را مخکې کیږو د بل پروګرام کې به د یو بل مشال سره د بل هنرمند سره ان شاء الله ستاسو په خدمت کې په دې مشالونه پروګرام کې به یو ځل بیا حاضر یو خپل قرباني مخلص پروډوسر او کیمرامین عرفان لور کی اجازت د لوی الله پامان.